مبارک مبارک تازه او په زړه پورې خبر له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د اسیا جام سیالیو کې د کولمبو کول لوبډلې ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د اسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کول لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوري د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه چې شپږ څلوېښت اورو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالۍ لوبډلې ته د 193 منډو هدف وټاکه. د افغان توپوهونکو له لوري فرهان زاخې له 43 زیاتې، عابد تنیوال 15، ننګیالی 19 او رحمان الله زدران 14 منډې وکړې. ورپسې کولمبو کول لوبډلې خپله پاڼۍ پیل کړه، خو تر 14 زیات مقاومت ونه کړی شو او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 118 منډې ترلاسه کړې. د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه 3، جمشید 2، عابد تنیوال او ننګیالی بیا یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ، د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر رانوانې ویډیو د الله په امان.